درنو قدرمنو لیدونکو، زما د اړخه زما د ملګرو د اړخه سلامونه قبول کړئ. دا چې موږ ملګري راټول شوي یو، نن د انجینر صاحب مرسلین باور د کوژدنې په پار باندې ملګري راغلي دي او غواړي چې یو مشاعره وکړي. نو بهتره مو دا وګڼله چې د مشاعرې پیل د قرآن عظیم شان په څو مبارک آیتونو تلاوت باندې وکړو. نو تلاوت دپاره قاري صاحب عبدالواجد حیران راځي چې تاسو تلاوت باندې وکړي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العظيم. له خیران صاحب څخه ډېره مننه کورې ودان وایي چې لکه اوبه چې له چینې نه وځي، لکه اوبه چې له چینې نه وځي، تا پسې روح مې له سینې نه وځي. او د هېرېدو چل ما ته نه راځي، خو تصویر به څنګه له آینې نه وځي. محترم منتظر صادق صاحب ته بلنه ورکوو چې راشي او خپل کلام موږ ته واوروي. صادق صاحب ټول ملګرو ته سلامونه او نیکې هیلې. غزل دی چې داسې هم نه ده چې پښتو نه لري قام نه لري، داسې هم نه ده چې پښتو نه لري قام نه لري، داسې هم نه ده چې په نورو باندې پام نه لري. او د وخت جابره ستا د لاسه مې په زړه پولی دي، د وخت جابره ستا د لاسه مې په زړه پولی دي. کوي دردونه راته وګوره آرام نه لري. اوس مسافر شو، اوس د سیمې نه بهر شو، هغه اوس مزدوري کوي، سحر لري ماښام نه لري. او پلاره تنګ شوی یم ستا د تلو نه پس کلي کې، یادوار صاحب پلاره تنګ شوی یم ستا د تلو نه پس کلي کې، ستا نازولی چاته وخت د یو سلام نه لري. او د کلي خانه ته د ژوند په خوشحالۍ تېروه، د کلي خانه ته د ژوند په خوشحالۍ تېروه. زمونږ د خوارو خونې ښکاري درته بام نه لري. او تاسې که بد کوئ که ښه کوئ کوئ ملګرو، تاسې که بد کوئ مننه سلیم صاحب، تاسې که بد کوئ که ښه کوئ کوئ ملګرو. صادق پښتون دی خو عادت د انتقام نه لري. صادق پښتون دی. ګل چې خاندي نو اغزی به خوار و زار شي، ګل چې خاندي نو اغزی به خوار و زار شي، ستا په تلو کې یو سړی به خوار و زار شي. او زما تیر شو او ستا هم عمر تیریږي، راشه بس دی پسرلی به خوار و زار شي. له صادق صاحب څخه ډېره مننه. او ترنم ته نوبت ورکوو چې انعام الله ارمان راشي او موږ ته او تاسو ته درنو لیدونکو ترنم وکړي. انعام الله ارمان. ټول ملګرو ته سلامونه او نیکې هیلې، احترامات په دې هیله چې ټول وروړي. لورې زنا مننا له باران ځینې مننا، لورې زنا مننا له باران ځینې مننا، په نیمه خوله ایسار شو د جانان ځینې مننا، لورې زنا مننا له باران ځینې مننا، یا په نیمه خوله ایسار شو د جانان ځینې مننا. یا زما د وطن ښکلي موسمونه ترې مزار
خپل موسمونه ترې مزار کې یسپرلی تا می سلام او د خزان ځینې تا می سلام او له خزان ځینې مننه یپنی مخلای سر شد جانان ځینې مننه نورې زینا مننه له باران ځینې مننه یپنی مخلای سر شد جانان ځینې مننه قسم دې تندې نور د خپل وجود په ذات کړما قسم دې تندې نور د خپل وجود په ذات کړما تندیا بس دې کنه نور دې څومره مات کړما تندیا بس دې کنه نور دې څومره مات کړما قسم دې تندې نور د خپل وجود په ذات کړما تندیا بس دې کنه نور دې څومره مات کړما تندیا بس دې کنه نور دې څومره مات کړما زما جسد می ګوتا واچوي چې مړ شوما زما جسد می ګوتا واچوي چې مړ شوما زما جسد می ګوتا واچوي چې مړ شوما غواړم غوښې می په ځان پسې خیرات کړما غواړم غوښې می په ځان پسې خیرات کړما تندیا بس دې کنه نور دې څومره مات کړما تندیا بس دې کنه نور دې څومره مات کړما زه ترې زما رانه کلی پاتې کېږي زه ترې زما رانه کلی پاتې کېږي دغه خوب مې دی لیدلی پاتې کېږي او ځکه زما ترې غریب یم مجبور یم ځکه زما ترې غریب یم مجبور یم راته ژاړي اشنا ښکلی پاتې کېږي له خادم صاحب څخه ډېره مننه د رڼا ټولنې مشر ښاغلی انجینر صاحب انعام الله مینتبار راغواړو چې تاسې ته درنو لیدونکو خپل کلام وړاندې کړي. السلام علیکم ورحمت الله. ګران انجینر صاحب مرسلین باور ته دی د خادي خدای بختوره کړي خدای دې د آبادۍ سبب وګرځوي. د ملګرو په اجازه باندې غزل دی درته سوالونه کا زارۍ کتا دې خدای ووهي درته سوالونه کا زارۍ کتا دې خدای ووهي ځان دې د مینې لیونی کا د ډېره وخته په زړګي دا یو ارمان لرمه د ډېره وخته په زړګي دا یو ارمان لرمه اجازه را دې د خلګۍ کا د ډېره وخته په زړګي دا یو ارمان لرمه اجازه را دې د خلګۍ کا دا د خدای ووهي وما راغلی مازدیګر اوس د ماښام خړه ده وما راغلی مازدیګر اوس د ماښام خړه ده سر دې راپورته په بلۍ کا ډېر زبردست شونډې دې سرې سترګې دې تورې که کجل پیکې ده شونډې دې سرې سترګې دې تورې که کجل پیکې ده ځان دې د حسن ښاپېرۍ کا دا دې خدای ووهي خواره انعامه منتباره یاره تېر شه تېنه خواره انعامه منتباره یاره تېر شه تېنه واړه خویونه د کم کۍ کا تا دې خدای ووهي واړه خویونه د کم کۍ کا ومسپرلی شومه خزان کلي کې ومسپرلی شومه خزان کلي کې هېڅ مې پوره نه شو ارمان کلي کې او د یو چا سترګې دي چې اوس هم پکې که نه نو څه غواړم له مینتبار صاحب څخه ډېره مننه. بیا هم نوبت د ترنم دی او د ترنم دپاره عبدالواجد حیران راغواړو چې راشي موږ ته او تاسې ته درنو لیدونکو ترنم وکړي. عبدالواجد حیران انجینر صاحب باور ته د مرسلین باور ته د کویدنې مبارکي وړاندې کوم. غزل داسې دی چې د نشي په شان خمار ګرځېدم د نشي په شان خمار ګرځېدم زه د یو چا په انتظار ګرځېدم د نشي
په شان خمار ګرځېدم زه د یو چا په انتظار ګرځېدم ما جدایي کلي لیدلې نه وه خو ستا تلونه پس بیمار ګرځېدم ډېره مننه ما جدایي کلي لیدلې نه وه خو ستا د تلونه پس بیمار ګرځېدم صادق صاحب ستا د نطقۍ بنګړي پیزوان پسې چې ډېره مننه ستا د نطقۍ بنګړي پیزوان پسې چې د کور د کلي نه تر ښار ګرځېدم حیرانه بیا به دې د نشي که نه که هسې زه په دغه لار ګرځېدم حیرانه بیا به دې د نشي که نه که هسې زه په دغه لار ګرځېدم د سیاد صاحب یو غزل د سره په ربعي په شکل باندې دا ویمه دا درته کوم کافر ویل چې خراب کار دی چا سره مینه کول دا خود ثواب کار دی مونږ ورته زړه مخې ته ایښی چې څه پې کوي اوس ماتول جوړول د جناب کار دی چغې سوري خو هر سړی وایي په دې څه کېږي په رښتیا من راوستل دلته نایاب کار دی چغې سوري خو هر سړی وایي په دې څه کېږي په رښتیا من راوستل دلته نایاب کار دی لمحه لمحه سیاده دلته د طوفان ویره ده ژوند تېرول هم سم په غاړه د دریاب کار دی لمحه لمحه سیاده دلته د طوفان ویره ده ژوند تېرول هم سم په غاړه د دریاب کار دی په کورونو کې دا کور باندې ګران دی زما د زړه پکې درمان دی زما د زړه پکې درمان دی دا چې ګورئ مخامخ راته ولاړ دی دا چې ګورئ مخامخ راته ولاړ دی زاره ومه ترېنه ځان ته مې جانان دی زاره ومه ترېنه ځان ته مې جانان دی زما د زړه پکې درمان دی زما د زړه پکې درمان دی په کورونو کې دا کور باندې ګران دی زما د زړه پکې درمان دی یو ځل ستا ښکلي څنګل باندې ویده شم 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 په ژوندون کې مې دا یو ځلې ارمان دی زما د زړه پکې درمان دی زما د زړه پکې درمان دی
دستا یار کیس ګټاون کړه ما دستا یار کیس ګټاون کړه همیشه می هر یو کاډر پتاوا دے همیشه می هر یو کاډر پتاوا دے زما د زړه زړه پکې درمان دے زما د زړه پکې درمان دے په کورونو کې دا کورا باندې ګران دے زما د زړه پکې درمان دے په یوار سوسوار ترن جار شما په یوار سوسوار ترن جار شم په یوار سوسوار ترن جار شم په یوار سوسوار ترن جار شم مال پارم سر زریا قط مرجان دے مال پارم سر زریا قط مرجان دے زما د زړه پکې درمان دے زما د زړه پکې درمان دے په کورونو کې دا کورا باندې ګران دے زما د زړه پکې درمان دے عشق داسې آسان کار نه دی خلکا 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 زکه ټینګ ورته عبدالواجد حیران دی زما د زړه پکې درمان دی زما د زړه پکې درمان دی په کورونو کې دا کورا باندې ګران دی زما د زړه پکې درمان دا که ترې په زوره خولګۍ واخیسته ما هم ترې بې شوره خولګۍ واخیسته او خوند خو یې ولا د خور په شانتې و ما چې یې له وروره خولګۍ واخیسته له خیران صاحب څخه ډېره مننه انجینر صاحب مرسلین باور ته بلنه ده چې راشي او خپل کلام موږ سره وړاندې کړي البته خپل وي که د بل چا خوښ یم چې داسې قدرمن ملګري لرم چې واقعا په خوشحالۍ کې خوشحالي مو څو چنده کوي او په دردونو کې چې دی را سره درد واخلي او مونږ چې د ناامیدۍ ته نه پرېږدو ډېره زیاته مننه کوم د ټولو ملګرو څخه چې راغلل او مونږ سره یې دا د خوشحالۍ یو څو شېبې ولمانځلې او زموږ خوشحالي چې دی څو چنده کړله مونږ ته یې چې دی ډاډ راوبخه او ډېره زیاته مننه ترې کوم قدمونه مو په لیمو هر کله راشئ او پوروړی مو د مینې الله مو بېمینې مه کړه او بې تاسو دې نه شم چې زه خپله شاعر نه یم خو د جلال امرخیل صاحب یو څو بیتونه دي دا به سره شریک کړم وایي د لپټۍ سره دې ونیوي په خوله کې ګوتې د لپټۍ سره دې ونیوي په خوله کې ګوتې او زار دې له شرمه مه وهه په زړه کې ګوتې ما ستا د زلفو په تارونو باندې وتړلې مننه ما ستا د زلفو په تارونو باندې وتړلې زما له ګوتو ښویېدې په بارانه کې ګوتې
او ډېرې زما د نیټې کرښې پکې سله ګوري ډېرې زما د نیټې کرښې پکې سله ګوري درنه به پاتې شي جینۍ په دیواله کې ګوتې او د عشق له درده مې کړه داسې ناګهانه چیغه صادق صاحب مننه وایي د عشق له درده مې کړه داسې ناګهانه چیغه لکه ماشوم نه کله ونخلي په وره کې ګوتې او تر څو چې ته د زړه ګلاب راته رالیږي پکې سلیم صاحب تر څو چې ته د زړه ګلاب راته رالیږي پکې او اوبه به وي له معنه په ویاله کې ګوتې او په رکاتلو کې خطا کړم د بنګړو ماتېدو د سودایانو غوندې شمېرم په لمانځه کې ګوتې ستا جدایي په خپل نصیب کړمه حیرانه پاتې جلاله ومې سوځېدې په تناره کې ګوتې زړه ته نږدې پناه له سترګو یاره زړه ته نږدې پناه له سترګو یاره خیال یې ساتم د چا د سترګو یاره د دې ظالمې زمانې د لاسه د دې ظالمې زمانې د لاسه څنګه شوې ورک زما له سترګو یاره د باور صاحب نه ډېره مننه بیا هم د ترنم طرف ته ورځو او درنو لیدونکو په تاسو ترنم اورو د دوه جوړه ملګرو ښاغلی انعام الله ارمان او ډاکټر صاحب حنظله خادم چې راشئ تاسو ته ترنم وکړي یخه چینا وریښمینې ګوتې یخه چینا وریښمینې ګوتې د زړه منګې مې ډکوي ساړی شینا د زړه منګې مې ډکوي ساړی شینا کای دوزخ ته کشولم کای دوزخ ته کشولم کای دوزخ ته کشولم د جنت لالې بتاو کړم لاسونه یخه چینا وریښمینې ګوتې یخه چینا وریښمینې ګوتې د زړه منګې مې ډکوي ساړی شینا د زړه منګې مې ډکوي ساړی شینا د زورور سره د سرشا د زورور سره د سرشا لالې سخت بیچاره موندلې یما یخه چینا وریښمینې ګوتې یخه چینا وریښمینې ګوتې د زړه منګې مې ډکوي ساړی شینا د زړه منګې مې ډکوي ساړی شینا خولۍ د وینو ډکه راوړه خولۍ د وینو ډکه راوړه جنۍ ورپسې بنګړي خوړلې ده یخه چینا وریښمینې ګوتې د زړه منګې مې ډکوي ساړی شینا د زړه منګې مې ډکوي ساړی شینا زما رښتیا به درپسې شي زما رښتیا به درپسې شي په بازاري وادو دې تېر ویستم مینا یخه چینا وریښمینې ګوتې یخه چینا وریښمینې ګوتې د زړه منګې مې ډکوي ساړی شینا د زړه منګې مې ډکوي ساړی شینا زلفی لمدی گودر نراوا زلفی لمدی گودر نراوا لکه بلبلا چې باران وهلی وینا یخه چینا وریښمینې ګوتې یخه چینا وریښمینې ګوتې د زړه منګې مې ډکوي ساړی شینا د زړه منګې مې ډکوي ساړی شینا نور خیری بدر تنکړم نور خیری بدر تنکړم دومره خفشي لکه زه چې څومره یما یخه چینا وریښمینې ګوتې یخه چینا وریښمینې ګوتې د زړه منګې مې ډکوي ساړی
شینه د زړه منګی مې ډکوي سړی شینه وکه ستا یاري مې یاري نه کړه ستا یاري مې یاري نه کړه وکه ستا یاري مې یاري نه کړه بیا لیونی ښه یم چې ډکې ټوله